ستانکزی ګاونډیانو ته بې بنسټه نیوکې او تورونه اړیکې خرابوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ستانکزی ګاونډیانو ته بې بنسټه نیوکې او تورونه اړیکې خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن چهارشنبې په یوې غونډه کې ویلي چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري بې بنسټه نیوکې د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ اړیکې خرابوي. ښاغلي ستانکزي چې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وینا کوله، بیا ځلې ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغه ستونزې چې رامنځته شوي باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د هغه په اند د ګاونډیو هیوادونو لخوا د نړۍ د قدرتونو د رضایت د خپلولو لپاره پر افغانستان تور لګول منطقي حل لار نه ده. شیر محمد عباس ستانکزي وویل په هر محفل او په هر کنفرانس کې بې ځایه او بې مورده نیوکې او تورونه د دې لامل کیږي چې خدای مکړه د هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې او خرابې کړي چې دا زموږ او تاسو د یوه لوري په ګټه هم نه دي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیر الله خیرخوا چې په دغې ناسته کې حضور درلود څرګنده کړه، موږ غواړو چې د خلکو ستونزې حل شي، په خپل او په هیڅ بل هیواد کې ستونزې نه غواړو. که چیرې خپل خلک مو وي یا د ګاونډیو هیوادونو غواړو چې اسانتیا رامنځته کړو. بلخوا په دغه پروګرام کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین وایي چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته څه باندې 4000 بهرنیو سیلانیانو د افغانستان له بېلابېلو سیمو لیدنه کړې ده. مهاجر فرحي له نړۍ غواړي چې د تاریخي او لرغونو اثارو په بیارغونه کې له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین مهاجر فرحي وایي د اسلامي امارت له راتګ سره 4200 د بېلابېلو هیوادونو بهرني ګرځندویانو د هیواد له بېلابېلو برخو لیدنه کړې ده. د یوه سیاحتي شرکت رئیس علي اصغر په دې غونډه کې څرګندوي هغوی چې ناقانوني کوي باید وپېژندل شي، له صحنې یې لرې کړي چې د شرکتونو د مسؤلانو نومونه په تور نوملړ کې رانشي او ټول په تور ونه نیول شي. د اطلاعات او کلتور وزارت دغه راز زیاتوي چې سیلانیانو ته د لا ډېرو اسانتیاو د برابرېدو په موخه د پکتیا د اریوب ځاځي، د کاپیسا د سیاد او دغه راز د نورستان او غور ولایتونو په تفریحي او تاریخي سیمو کې د عصري هوټلونو د جوړېدو چارې روانې دي.